که چېرته یو روژهدار خپلې ښځې سره په موبایل باندې خبرې کوي یا مخامخ خبرې کوي او په دغه خبرو دوران کې دغه روژهدار نه مني خارج شوه، آیا د دغه روژهدار روژه ماته شوه او که برقرار پاتېدو؟ ګران کتونکو، چې کله یو روژهدار په حالت د روژه کې خپلې ښځې سره په موبایل باندې خبرې کوي یا مخامخ خبرې کوي او د دوی د دغه خبرو د وجې نه د دغه خاوند نه د دغه سړي نه چې دی مني خارج شوه او په دغه منۍ خارجېدو کې د دغه سړي څه فعل څه کار نه موجود، یعنې نه لاس استعمال کړی نه یو بل داسې کار کړی چې د هغې د وجې نه د دغه مني خارج شوه، صرف په دغه نفس خبرو باندې د دغه روژهدار مني خارج شوه. نو په داسې صورت کې د دغه روژهدار روژه نه ده ماته شوې، روژه به سر ته ورسوي او په دغه روژهدار باندې غسل لازم دی، غسل به وکړي. او که چېرته په دغه منۍ خارجېدو کې چې خپلې ښځې سره په موبایل باندې خبرې کوي یا چې د مخامخ خبرې کوي او په دې کې چې کوم مني د دغه روژهدار نه خارج شي، په هغې کې د دغه روژهدار لاس استعمال شوی یا چې د هغې نه سوا بل یو داسې څیز استعمال شوی وي چې د هغې په وجه باندې د دغه روژهدار نه مني خارج شوي، نو په دغه روژهدار باندې د دغه روژې قضا لازم دو، قضا به خامخا راوړي او کفاره به نشته دی او په کار دی چې دغه روژهدار توبه وباسي او آینده لپاره داسې بیا عمل نه کوي.